هر کله مکوم چې د غوټۍ درس ګورئ زه ښوونکی غوټۍ یم په تېره لوست کې مې دا معلومات در سره شریک کړل چې کارپوهان د اوبو د منځته راتلو 3 امکانات په ګوته کوي چې اوبه له لرې فضا څخه منځته راځي اوبه د ځمکنۍ کورې راخستې څخه راپورته کیږي او اوبه له اتموسفیر څخه منځته راځي که څوک په فضایي بیړۍ کې لرې فضا ته ولاړ شي او له هماغه ځایه ځمکنۍ کورې ته وګوري نو وبه ګوري چې د ځمکنۍ کورې هغه ځایونه شین تیز رنګ ښیي چې اوبه پکې ولاړې دي مخکې تر دې مو بل درس کې دا معلومات در سره شریک کړي وو چې اوبه په عادي تودوخې کې شفافې مایع وي نو اوس ښایي ځینې زده کوونکي دا پوښتنه ولري چې آیا اوبه رنګ لري ولې ځمکنۍ کوره شین تیز رنګ ښیي دغو پوښتنو ته تر ځواب ورکولو مخکې به لومړی د ځینو زده کوونکو نظرونه واورو اوبه نه رنګ لري نه مثلا په هغه وخت چې په مر ولویږي او هغه چې هیڅ هوا نه او هغه سر نه اوبه په یخ آب نه رنگ داره نه مزه داره نه بوی داره بدون آب زندگی نمیشه آب یک چیز حیاتی است که همه انسان ها به آب ضرورت دارند اوبه نه رنگ لري نه ذائقه فقط د انسانان دوباره تشنگی رفت شده پاره چکی دا اوبه د لمر چې په بحرو لګي بیا د بخار تولید بخار په وریسته بیا په لوړ ځای کې ژاله باران وری بیا د بیا اوبه کې بیا اوبه تلاسي اوبه سپین دي رنګ نه لري که اوبه نه موږ ژوند کولای نشو اوبه موږ ته ډېر ارزښت لري اوبه رنګ نه لري اوس اوبه خو ډېرې دي خو اوس د ښکار کمې شوي دي ځکه وچکالي راغلی ده ها له دغو زده کوونکو څخه مننه کوم ځینو یې په دغې ویډیو کې دا نظر ښودلی چې اوبه رنګ نه لري آیا دا نظر سم دی اوس یوه کارتوني ویډیو وګورو او د همدې پوښتنې ځواب به پکې ومومو اوبه کوم رنګ لري اوبه کوم رنګ لري تاسې ښایي ووایئ چې اوبه شفافې دي او هیڅ رنګ نه لري خو آیا دا سم ځواب دی کله چې تاسې د یو بوتل اوبو ته وګورئ نو اوبه پکې بې رنګه او شفافې وي که تاسو په حمام کې د ځان مینځلو لویه کاسه له اوبو ډکه کړئ نو وبه مومئ چې اوبه یې نرم او سپک آبي رنګ ښیي کله چې اسمان شین وي او تاسې د لمر په رڼا کې د لمبو حوض پر غاړه ودرېږئ وبه ګورئ چې د لمبو په حوض کې اوبه هم آبي رنګ لري خو د ځان مینځلو په کاسه کې د اوبو د رنګ په پرتله به لا ښکاره او څرګند وي که تاسې په فضایي بیړۍ کې له لرې فضا څخه ځمکنۍ کورې ته وګورئ دا به پیدا کړئ چې د ځمکنۍ کورې هغه ځایونه شین تیز رنګ ښیي چې اوبه پکې ولاړې دي نو اوبه آبي رنګ لري د اوبو اندازه بیا د رنګونو د ښودنې مخکښ شرط دی که اندازه یې یوازې یو بوتل وي نو اوبه یې هیڅ رنګ نه ښیي که د سمندر په څېر ډېرو اوبو ته ځیر شئ نو اوبه یې شین تیز رنګ ښیي دغه حالت له علمي قانون سره سمون لري څرنګه چې اوبه په اسانۍ سرې نارنجي او ژیړې رنګینې رڼاوې جذبوي او آبي رنګینې رڼاوې منعکسوي او خپروي نو آبي رنګ ښیي په ویډیو کې مو ولیدل چې اوبه آبي رنګ لري نو تاسو اوس پوه شوئ چې ولې ځمکنۍ کوره ښکلی او شین تیز رنګ ښیي د ننني درس عموده ټکي دا دي اوبه آبي رنګ لري د اوبو اندازه بیا د رنګونو د ښودنې لپاره مخکښ شرط بلل کیږي اوبه په اسانۍ آبي رنګینې رڼاوې منعکسوي او خپروي نو آبي رنګ ښیي هیله ده چې تاسو دغه معلومات زده او یاد کړي وي موږ به په ګډه خپله آبي رنګه کوره وساتو که تاسو کومو علمي معلوماتو ته لیوالتیا لرئ ښوونکی ګوټۍ ته یې وړاندې کړئ موږ په ټول په ګډه ښایسته او ګټور علمي معلومات ترلاسه کړو مهرباني وکړئ چې پوښتنې مو دغه ایمیل ته واستوئ
زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته ورسید. د خدای په امان.